د کومې پورې بدل ته راځي داسې خلک شته دی چې هغه وس لرونکي دي خو وایي چې یاره ادب خان شیرپول یې نه ورلیږو نو ستاسو موبایل نمبر شته واده دې شوی نه نه ښه نو کور کې څوک نشته دی د ګټې یو ورور دی هغه معذوره دی او پلار مې بوډا دی بس نور څوک نشته نو تاسو د هغه ځای نه راځي دونه کرۍ کوئ دلته درته څه میلاویږي ورسره ته میلاویږي هر سره راکوي څونه وخت پس راکوي پیسې هم درکوي کرله پیسې هم راکوي تاسو دغه پېښور نه راځئ دونه څوک نشته د پېښور نه دې ځای پورې چې راځي چې تاسو سره وس امداد په چمګاونډ کې وکړي مړه بس نن سبا چې په چا راغی په هغې راغی دا زموږ د پښتنو په مخ باندې غټه څپېړه ده چې دا خور د پېښور د سر نه ادب خان شیرپول راځي نو دا به مجبوره دا به لاچاري او دا به بېوسه بله روژه هم ټوله روژه راغلم او بس دا ځل هم راغلم والله هېڅ د غم نشته بس بسم الله الرحمن الرحیم شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخونکی او مهربانه قدرمنو دا مخال په عمرزو کې موجود ما ادب خان فاونډیشن چې تاسو زما تر څنګ دغه زنانه خویندې ګورئ چې دوی راغلي دي او دغه یو وریجو یا دغه ټیم غړو دغه له راغلي دي او بېوسه خلک دي قدرمنو د دوی دغه فریاد دغه جړه چې دې کې د بلها سیمو سره تعلق لرونکي زنانه راغلي دي څوک د نوخار دي چې د نوخار نه ادب خان شیرپول پسې راځي خو دا به ضرورتمند دي جي دا خور زما سره ولاړ دا د پېښور نه راغلي ده که تاسو وګورئ نو دغه شانتې بلها سټورۍ په دې کې موجود دي او بلها قصې دي په دې کې خو نن به زه هغه خبرې تاسو ته ږدم چې کومې ریل دي او کومې ښکاره دي قدرمنو کتونکو دغه خور سره خبرې کوو بیا به راځم دغه نورو زنانو سره به خبرې کوم ادب خان شیرپول نه به مو اغوستی دی هغه سره به خبرې کوم خور دا راته وایي چې د کوم ځای نه راغلې د پېښور نه څه پسې راغلې دلته سودا میلاویږي سودا راله ارزل راکوي د څونه وخت نه راځي بله روژه هم راغلم بله روژه واده دې شوی نه نه ښه نو کور کې څوک نشته دی د ګټې یو ورور دی هغه معذوره دی او پلار مې بوډا دی بس نور څوک نشته ښه نو نور څوک په کور کې نشته صرف دغه ماشوم ورور دی او هغه معذوره دی ښه معذوره دی نو تاسو د هغه ځای نه راځئ دونه کرۍ کوئ دلته درته څه میلاویږي ورسره ته میلاویږي هر سره راکوي څونه وخت پس راکوي پیسې هم درکوي کرله پیسې هم راکوي ډېر خلک به تا ګوري هغوی دغه وایي چې یاره دا تور سرې راځي او دلته ورسره چې دا کېږي او هغه کېږي دلته تاسو ته د ادب خان شیرپول نه څه مسلې شته نه نه هېڅ هم نشته شکر دی بس هر څه پر هغه راکړي دو ښه په یا عزت راشي او چې څه وي هغه وي صحیح چې څه یې راکړي او بس ځو دا راته ووایي چې دغه خلکو ته به څه پیغام ورکوي دا کوم چې خلک وایي یاره وایي دلته داسې مسلې راځي او داسې مسلې راځي او وایي ادب خان شیرپول په کیمره باندې 10,000 شو کړي او دلته 15,000 ورکړي تاسو سره یې اوسه پورې څه دوکه کړې موږ سره څه حقیقت ووایه نه والله هېڅ هم نه دي کړي هر سره راکوي مور شته دی ستاسو شکر دی مور مې شته خو کمزورې ده نو تاسو دغه پېښور نه راځئ دونه څوک نشته د پېښور نه دې ځای پورې چې راځي چې تاسو سره وس امداد په چمګاونډ کې وکړي مړه بس نن سبا چې په چا راغی په هغې راغی څوک هم چا سره دغه نه قدرمنو دا زموږ د پښتنو په مخ باندې غټه څپېړه ده چې دا خور د پېښور د سر نه ادب خان شیرپول راځي نو دا به مجبوره دا به لاچاري او دا به بېوسه او داسې تور سره چې واده هم نه دی شوی بچي هم نه دي ور په غاړه او بیا هم دلته راځي او د دغې نه دغه پیکج نه پیدا ترلاسه کوي نو قدرمنو تاسو هم را بیدار شئ او ویښ شئ چې زما یو تور سرې خور د پېښور نه د عمرزو پورې راځي او هغه 3,500 روپۍ کرۍ ورکوي او دغې پیکج نه پیدا ترلاسه کوي او هغه هم داسې چې د ادب خان شیرپول د وینا مطابق چې دغه ما سره تر اوسه پورې د مسافرو یا امداد نه دی شوی نور داسې چا پیسې نه دي رالیږلي خو بیا هم زه خپلې وس کوم او خلکو له دغه چې سراسره دي هغه ستاسو تر مخې دي خور دا راته ووایه چې د کومې پورې بدل ته راځي داسې خلک شته دی چې هغه وس لرونکي دي خو وایي چې یاره ادب خان شیرپول یې نه ورلیږو نو ستاسو موبایل نمبر شته نه موږ سره موبایل نشته دا راته ووایه چې دلته به تر کومې به راځي دې ځای پورې به کومې پورې دا خو بل له خدای مکه پلار بنی مور بنی نو دا به د کومې پورې دغه شان دلته تاسو راځئ بس بله روژه هم ټوله روژه راغلم او بس دا ځل هم راغلم والله هېڅ د غم نشته بس یو معذوره ورور مې دی او پلار مې بوډا دی ګرانه نه ده ډېره ګرانه ده خو بس څه به وکړو په چمګاونډ کې داسې که تاسو سلی ماشین یا د ادب خان شیرپول ته تاسو ووایئ او هفته پس یا 10 ورځې پس که نه د کور کارونه هم بیا پاتې کېږي نه بیا هم د کور کارونه پاتې کېږي مور مې بېډسه داسې نه شو کولی کمزورې ده ښه کمزورې ده د هغې خدمت هم کوئ د هغې خدمت هم کوو صحیح ده جي قدرمنو دغه خورکۍ چې تاسو ته په خپله باندې خپل فریاد کېښود